د شکاپور بازار څخه احمدشاه، نجیب الله، حبیب الله، نعمت الله، نقیب الله او اسد الله پوښتنه کوي. وایي که موږ ته د استاد او زده کوونکي د حق په هکله معلومات راکړي ډېر به ښه وي. حضرات استاد او شاګرد یو پر بل حق لري که څنګه په دا نورو صنایعو کې وي. معناه هغه دیني استاد خو څه کوي چې قرآن پاک، احادیث مقدسه او مذهب د حضرت امام صاحب رضی الله عنه دا خلقو ته مسائل د دین بیانوي. دا استاد خو لا پرېږدي که یو نجار وي شاګرد ته دا نجاري ورزده کړي، یو خیاط وي شاګرد ته دا خیاطي ورزده کړي، یو بنا وي و شاګرد ته دا بنایي ورزده کړي، هغه هم حقداره ګرځي. دا حق په مابین کې د شاګرد او د استاد او د استاد حق پر دې شاګرد باندې حضرات علماء کرام هم دغه آیات مقدسه راوباسي. حضرت موسى على نبينا وعليه السلام يولوي پیغمبر د پاک رب جل جلاله صاحب د تورات او هغه بني اسرائیل کې چې تیر سوي پر هغه فرعون کافر ظالم متألف پر هغه چې انقلاب راوستي او د برباد کی خراب کی هغه حضرت موسی عليه السلام یو ورځ بني اسرائیل کې یعنې خپل په امت کې د جمعې مبارکې ورځ وه پر خطبه باندې بیان وکړي او ډېر سخت وغږېدي د خلقو دا سترګې وبهولې خلق یې وژړول او زړونه نرم شوه د خلقو. آخر چې خطبه خلاصه شوې ده وعظ نصیحت د هغه وخت مونځ خلاص شوی دي. بیا چې دی مبارک روان شو موسی علیه السلام یو سړی د شا د خوا پسې رهي شو باره ورته تر تا اعلم پر دې مخ د مځکې ستا د ورته الله یعنې نشته. دا خبره د خدای جل جلاله هغه غیرت قبوله نه کړه، یعنې چې تا به تفیض و الله ته کړی وای موسی علیه السلام ته یو نوع د عتاب راله. عتاب په مابین کې د دوست او د دوست وي. والبلاغ ما یو بنده دی بېشکه چې هغه تر تا اعلم دی. ده ورته ویل چې یا الله زه به یې چېرې پیدا کړم والبحرین علاقه کې قصه ډېره اوږده ده چې انتهاء ورسېدي په ډېر تکلیف او په ډېر مشقت د بحرین پر غاړه باندې یو سړی پر هغه مثلا داګ باندې پروت و د ډبرې وڅنګ ته او په سپین پکۍ کې سپین پکۍ پر ځان اچولی و. موسی علیه السلام مبارک چراغ یې سلام یې ور واچاوه. هغه چې پروت وي په سپین پکۍ کې خبر علیه السلام نو ده سلام ور واچوه چې السلام علیک. هغه ورته ویل څوک یې د کوم ځای او دا ځای و سلام مراد ده. ده ورته ویل موسی یم. هغه ورته ویل کوم موسی؟ ویل موسی د بني اسرائیلو. ویل هغه صاحب د تورات یې؟ ویل هو. ویل څه شي دپاره راغلی؟ باره یې ویلې چې هغه علوم هغه مسائل چې الله پاک و تاسو ښوولي دي زه غواړم چې هغه د تا څخه زده کړم. زه ورته ویل ته به د ما سره ځان ټینګه کړې بیا به پر ما اعتراضات کوې که ته چېرې زما سره رفاقت ملګري کوې هغه مسائل زده کوې نو زما په کارو به کار نه لرې، پر ما باندې به اعتراض نه کوې، پر ما باندې به رد نه کوې. ده دا خبره ورسره ومنله. ولا اعصي لك امرا. قرآن پاک 15 سپاره سورة کاف شریف هغه دغه جز راوي چې موسی علیه السلام مبارک ویل زه به د تاسو عصیان نه کوم، زه به د تاسو مخالفت نه کوم ستا په امر کې. دا مخالفت د امره د حضرت خضر علیه السلام د عصیان وباله. عصیان و ګناه ته وایي معناه مخالفت کردن د شاګرد د استاد سره په هغه امور کې چې هغه په شریعت کې داخل وي. دا عصیان دي، دا ګناه ده، ګناه ده، ګناه ده. لکه د پلار او د مور څخه خلاف کردن، د نیکو انا څخه خلاف کول په شریعت کې هغه چې په هغه نصوص واحسابي چې ټول حق لري د استاد خلاف کول. قرآن پاک دغسې په دغه آیات مقدس کې حکایتا عصیان او ګناه بللې ده. هغه واقعه ډېره اوږده ده او واقعه بیا وخت غواړي نو په دا خاطر مې مضمون لم کړي. والسلام.